نن د ذوالحجې د میاشتې شپږویشتم تاریخ دی او دې شپږویشتم تاریخ ختمېدو نه تر یکم محرمه پورې په دې منځ کې د اسلام یو عظیم الشان انسان چې هغه ته امیر المؤمنین لقب هم ملاو دی، هغه خلیفه ثانی هم دی، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخر هم دی، هغه اسلام لپاره ډېر غټ غټ خدمات انجام کړي دي. د هغه نوم دی حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه. په دې هفته کې 27 ذوالحجې نه یکم محرمه پورې دا د هغه د زخمي کېدو او د شهادت واقعه ده او نبی علیه السلام د هغه باره کې فرمایلی دي چې ابوبکر فی الجنه عمر فی الجنه، ابوبکر هم جنتی دی، عمر هم جنتی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه باره کې فرمایلی لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، که د ما نه وروستو د نبوت دروازه بنده نه وي، نبوت دروازه کلاوه وي او یو نبي راتلو والا وی، نو هغه به عمر بن خطاب او دا هغه صحابي دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باقی صحابه کرامو ته مریدین نبی علیه السلام ویل کېږي چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مریدین دي او دا مراد نه پیغمبر دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د الله نه غوښتلی دی. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړه اللهم اعز الاسلام بابي جهل بن هشام او بعمر بن الخطاب. الله دا دوه ډېر طاقتور انسانان دي او قانون دا دی چې کوم د جاهلیت په زمانه کې طاقتور او غیرتمند هغه اسلام کې مزید غیرتمند او طاقتور الله هغه لوی کړی دی. لہذا دې دواړو کې چې کوم تا تخوخ وي هغه په ذریعه سره اسلام لا تقویت ورکا. نبی علیه السلام 10 دوام کولشلا چې دې دواړو کې دواړو له هدایت ورکا، مزید تقوی به ملاو شي. لیکن غالبا د وحی په ذریعه سره ورته معلومه شوي وه چې دې کې به یو اسلام قبلي، دا دویم به اسلام نه قبلي. او بیا چې دا ورته معلومه شلله، یو روایت کې دا هم معلومیږي، سیرت مصطفی کې لیکلي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعه سره معلومه شوه چې ابو جهل به ایمان نه راوړي. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عمر نوم واغسته چې الله عمر په ذریعه سره اسلام له تقویت ورکا. چنانچه د اسلام راوړلو واقع دا جوړه شله چې ابو جهل اعلان وکړو چې څوک د محمد رسول الله سر مال راوړي هغه له صلح خان په انعام کې ورکوم او وسره دومره وقعه چاندي ورکوم. د پخپله د ابو جهل دربار ته حاضر شو، وستا د خولې دا پیغام ما ته رسېدلی، تا دا اعلان کړی دی، دا خبر رښتیا ده که دروغ دی؟ هغه وی چې ما اعلان کړی دی بالکل رښتیا ده. نو د توره لاس کې واغسته او زم چې د هغه سر راوړم. په لارې باندې تېرېدو لارې کې څه کسانو سخی حلال کړی و، دی د هغه سخي خوا ته لاړ، فرمایي چې ما ته هغه د سخي نه آواز راغی چې ته محمد رسول الله باندې ایمان راوړه. خو زړه کې مې یو خیال پیدا شو چې دا آواز خو ما ته صرف زه اورم که دا نور خلک هم اوري، زما غالبا صرف ما ته دا آواز راځي. او توره مې واغسته، خپله غیر عادي باندې مخې ته روان شلم چې ځم. لارې کې ما ته یو صحابي میلاو شو، نو ما ورته تپوس وکړو چې عمره په دې غرمې ټیم کې چېرته روانې؟ نو ما ورته وی چې ځم او محمد سر راوړم. نو هغه ما ته وی چې داسې مه کوه، تا ته پته نه شي چې هغه قوم والا بیا تا نه به تپوس کوي او د هغه قوم والا به تا دغه شی نه پرې نه ږدي. ما ورته غالبا ته قسم ثابت شی بددینه شوی اسلام دې قبول کړی دی، خپل دین دې پرېښی دی. ما ته وی زما خو پرېږده، تا خپل د خور فاطمې پته تا ته نشته او ستا اوښې سعید چې کوم دی هغه ته د پته نشته، هغو هم اسلام قبول کړی دی او هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی. چنانچه زه پرېښدم او سیده خپل د خور کور ته لاړو. دنه حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه د دواړو ته د قرآن پاک هغه تلاوت خی، قرآن پاک یې ورته خی
چې دغه آهټ محسوس کړ د خباب رضی الله تعالی عنہ فورا هغه پټ شو او بار حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او دغه خاون پاتې شو عمر سیده دنه داخل شو او ورته ول شروع کړ تاسو بدینه شي تاسو صابیان شي تاسو اسلام قبول کړی دا ولې قبول کړی دی سعید رضی الله تعالی عنہ او ډیر زیات خپل وخه او بیا په خور باندې ول شروع کړه هغه و نغه ته جواب کې وی چې عمره کته دې خطاب زوی او تا خپل په دین باندې قائم ولاړی نظام د خطاب لورم زه خپل په دین باندې قائم تان چې سکیږي کوا زه خپل دین باندې قائم یم مونږ محمد رسول الله چې کوم دی هغه ایمان راوړی دی او استاد دین نه دی هغه دین غوړه دی مونږ زګه قبول کړی دی کله چې دا خبره په ولګی دا نو تاسو کلام راړې ما ته وره ایسه کلام دی نو دنه حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی راوته او ورته وی چې دا څه نشه تاغه سر لاس ته شلګولې اول نه وته طهارت حاصله لہذا غسل یاد سوکو او دغه نرستو راغه د قران پاک دا سوره طه اولنی آیتونه طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى دایل استل د دې په دې سره ورسېدو انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري چې کله دې ته ورسېدو نو ما هم دا کلام وای او ما ته هم دا بهترین کلام دی دا خو اسلام باندې اثر کوي لہذا مال محمد رسول الله خواته بوزي نبی علیه الصلاۃ والسلام دا رقم کې دنه صحابه کرام سره ناشته دروازه وټکیدا او دنه اول نه پته ولګی چې عمر دې دروازه چا کول اولونه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ وی چې دروازه ولا کولاو کوي که د خیر په اراده سره راغلی نو موږ به هم خیر عمومي او که د شر په اراده سره راغلی نو د سر بدر تور سره موږ قتلو د لړکو دی بلېګو چنانته د دن نشو او څنګه چې دن نشو نبی علیه الصلاۃ والسلام وته عمر اسلام قبول کو دعا ک اللهم اهده الله تعالی هدایت وکا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام قبول کو او اسلام قبولون پس اعلان وکړ چې یا رسول الله زمونږ د دین بر حق دی کنه دی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې بالکل بر حق دی چې بر حق دی د ښکارا اعلان وکړو لہذا تبلیغ به هم ښکارا کو موږ به هم دنه پس ښکارا کو او د هغه ټیم نه لاړ او خانه کعبه کې حرم کې اعلان وکړو چې څوک شته چې هغه خپل خزه کونډول غواړي هغه د مخې دراشي یا خپل بچي یتیمانان کول غواړي ما اسلام قبول کړی دی او د هغه درځ نه وروسته بیا صحابه کرام فرمایي چې مونږه په حرم کې کلم کلا د سمس کول شروع کړو مخکې موږ عبادت کولا او نشو کولای عبادت حکم و لیکن کور کې پټ به خلق عبادت کو د عمر د اسلام نمخ کې چا کو بظاهر باندې عبادت نشو کولای او دې فرمایي چې مالا کاله ما اسلام قبول کو نو ما داسې کس اطلاع ورکوم چې خلک کی خبر ټینګي کې خلکو د فورا رسي چنانچه ما جمیل نوم یو کس هغه ته ما دا خبر وکړه هغه فورا خپل صادر ځان پسې واغ سرايخ کو او سیده لاړ حرم ته دن نور سره کسان دن ناسي اعلان وکړو چې عمر خو به دین شو هغه اسلام قبول کو خلق ما به زو پسې غیر غل شدن روانو ما خلق راغه او زیونی ولوم ویټه کولم تر دې پورې چې دغه عاص بن وائل راغه او هغه دا اعلان وکړو چې تاسو پته نشئ چې تاسو چاله وای کله اسلام قبول کړی دی هر چاته اختیار دی کوم دین چې اختیار دی کی لیکن که تاسو دی وجو نو تاسو نه د قبيله والا تاسو کې ماده ته امن ورکو او د ماته امن ملاویدون رسو خلق ز پرې خدمه او د غینه بعد کلم کلا د اسلام چې کوم دغه تبلیغ شروع کو او د الله تبارک وتعالى نه غختل شوی دی دا وجه فرمای فغدا علی النبي صلی الله علیه وسلم سحر ټیم کې عمر رضی الله تعالی عنہ راغه فاسلم د اسلام قبول کو ثم صلى في المسجد ظاهرا بیا دغه بعد اغا په جمعات کې ظاهری کول شروع شو مخکې چا ظاهر باندې موږ نشو کولای او یو صحابي فرمای عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ والله ما استطعنا ان نصلي حول البيت ظاهرين حتى اسلم عمر ترسو پورې عمر اسلام نو قبول کړي زما د په الله باندې قسم وی منګه ظاهری عبادت نشو کولای کلم کلا ښکارا عبادت منګه نشو کولای